سلامونه په دې هیله چې تاسو به ټوله روغ جوړ خوشحاله یاست. د پښتو ساینس اکیډمي په چینل تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. او نن چې کوم زموږ ټاپک دی موږ به وګایو پر برمودا ټرانګل باندې. څونه چې یو شی میسټیریس وي، څونه چې یو شی اننون وي چې موږ ته نه وي رامعلوم، او څونه چې یو شی پټ، څونه یو شی په یو راز کې دغونه شی هغه شی موږ ته خطرناکه او ډراونه راته ښکارېږي. یعنی مثال کے طور پر وہ د برمودا ټرانګل مثال ما چې 1945 کې د امریکې چې کوم 15 جهازونه وله هغه په حواسو د خپل ملک څخه او چې کوم برمودا ټرانګل دی په دې کې راله، نو د هغه جهازو چې کوم راډار سیسټم دی هغه فیل سولو، په راډار کې هغه ختم سوله، ورک سوله، د هغه بعد پر دې سرچ وسول او د هغه جهازو هېڅ پته نه سوه معلومه چې څه سول. د هغه بعد په 1980 کې په د هغه چې کوم ټرانګل دی په دې کې یو جهاز ورک سو، مطلب جهاز ولاړی د هغې خوا بیا نه رالی. لکه څرنګه چې ما د مخ خبر ته کړې وله چې څونه یو شی میسټیریس وي، څونه یو شی د یو شي وجه شاته نه بیانېږي، دغونه هغه ډرانه ونی او د هغه د خلکو چې کوم اټینشن یې هغه هم ژر واخلي. برمودا ټرانګل اصلي کې که ته په میپ وګورې په دا ځای کې د مایامي چې کوم د امریکې یو سټیټ دی، دلته پورټو ریکو ده، دا یو بل جلا یو آیلینډ رقم ځای دی، او برمودا چې دی دا یو خاص آیلینډ دی په سمندر کې دننه، د سمندر په مابینځ کې. د دې په مابینځ کې یو ټرانګل جوړیږي، ټیک دی، او دا ټرانګل چې دی د سمندر کې په سمندر کې دا ټرانګل د میپ په ذریعه جوړیږي. په دې ډېر میسټیریس دی، په دې باندې ډېر د ډېرو خلکو چې کوم اټینشن یې ځان ته کش کړی دی، په دې باندې چې په دې کې د 15 جهازو چې کوم کیسه ما درته وکړل او د دې بعد نور هم دا رقم ډېر شان ورک سوي دي. خو دا رقم که ته پر یوټیوب وګورې دا رقم ډېر ویډیو به راسي چې دلته دجال پروت دی، یو څه وایي بل څه وایي، دلته مطلب چې کوم ټایم دی هغه ختم سي، که دلته یو خاص هول جوړیږي، اوم هول جوړیږي چې هغه انسان چې دی هغه بل یونیورس کشي. دا یو خاص دا ګرده دغه په چم هوایي خبرې دي، ټیک دی. د ساینس په دغه ورته وګورو چې ساینس وایي د دې باره کې. ساینس د دې باره کې دا وایي، د دې باره کې دوې تیوریانې دي. که ته چې کوم ویدر فورکاسټینګ چې کوم اداره ده د امریکې ده، او د هغه د دې چې کوم سوال دی هغه دا رقم را ایستلی وو چې څه وخت مثال که طور که ته د سیټلایټ څه وګورې او د مځکې ته مثال دلته برمودا ټرانګل دی، ټیک دی، او چې کوم ستا کلاوډز دی د سیټلایټ څه تو ته ګورې په دا کلاوډز کې دا رقم هیگزاګونل شیپ، دا رقم څه امپټي ځایونه پاته سوي ول. دا هیگزاګونل شیپ دا خاص د برمودا ټرانګل سره پاته سوي ول. یعنی که تا لوړ ته کتلی وای هغه به دا رقم څو دا رقم هیگزاګونل شیپ چې کوم کلاوډز دي هغه جوړ سي. دغه هیگزاګونل شیپ چې کوم کم کلاوډز چې دي دې ته په نو لفظو کې هیگزاګون بومون ورته ویل کېږي. او دغه پریشر چې دی د لوړې خوا څه وخت د اوبو پر خوا راسي، نو دا یو خاص ویوز جوړ کړي، ټیک دی.
د دې پریشر له وجې د دې ټورنیډو له وجې چونکې هلته مثال کې دا اوبه دي او دا چې کوم دي ستا کلاوډز دي ستا چې کوم وریځ هغه دا رقم ده او په دې کې دا هیکزاګونل شیپ پیدا سي نو د هغه له وجې یو خاص هوا پیدا سي په دا اوبو کې یو خاص هوا یو خاص پریشر له وجې پریشر ډیفرنس له وجې دلې یو طوفان راسي یو ټورنیډو راځي چې هغه په دا اوبو کې څه وخت راسي دا اوبه ډسټرب کړي او د دې سپیډ الموست تقریبا 180 ملي مایلز پر اور دی یعنی تقریبا 2.5 کیلومتر پر اور هوا څه وخت چې په اوبو کې راسي نو هغه اوبه دونه ډسټرب سي د هغه له وجې هغه چې هر شی مابینځ کې چې هر یو د شی مخته راسي هغه تباه کوي که د هغه هوا ته پر یو درخت راولي دغه هوا د دې درخت لپاره دغونه کافي ده چې دا درخت چې دا د جړ څخه وباسي د دې هوا چې کوم پریشر دی هغه دونه زیات دی د هغه رقم که ته ما لکه څه رقم ما درته ویله چې دلته ملټیپل هیکزاګون چې کوم دغه دی دا جوړ سي یعنی یو هیکزاګون دلته جوړ سو یو دلته جوړ سو یو دلته جوړ سو درې څلور نن دور جوړ سو نو بیا څه وخت چې د لې یو شی مابینځ کې راسي نو ته خپله سوچ وکړه د هغه به څه حالات دي یعنی مطلب 100 دغه سولو 100 دغه سو 100 د مابینځ والا سولو نو دا کافي دي چې یو جهاز د سمندر په دغه کې تباه کړي نو دغه ولو یو ساینسي د دې وجه هیله کوم چې تاسو به سر په خلاصوي کور ودان ډیره مننه مهرباني